محسن دا وایي د غلام خان بندر راتلونکې اونۍ پرانیستل کیږي. د پاکستان د پارلمان غړي محسن دا په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي غلام خان بندر به تر راتلونکې یوې اونۍ پورې په 24 ډول د سوداګریزې راکړې ورکړې پر مخ پرانیستل شي. ښاغلي دا لیکلي دا پریکړه د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر په مشرۍ د پاک افغان د ملګرتیا ګروپ په غونډه کې وشوه. ښاغلی دا هم لیکلي چې دغه ناسته کې د پاکستاني پارلمان مشر اسد قیصر مسؤلو چارواکو ته لارښوونه کړې چې غلام خان بندر ته سکینر او نور هغه ټول اړین توکي ورسوي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د پاکستان پارلمان د غړی وایي په غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې له افغانستان نه صادراتو کې تعرفه له منځه یوړل شي او یا د هم پر ټولو توکو یو ډول تعرفه وضع شي. د پاک افغان د ملګرتیا پارلماني ګروپ پر دې موضوع داسې مهال خبرې کوي چې افغانستان ته د طالبانو پر راتګ سره د افغانستان ملي شورا غیر فعاله او ډیری غړي یې له دغه هیواده وتلي دي. په یو بل تازه خبر کې مالیې وزارت وایي د لومړنیو خوراکي توکو په اړه خپور شوی مکتوب جعلي دی. د طالبانو حکومت د مالیې وزارت په ټولنیزو رسنیو کې د دوی له ادرسه د 14 ډوله لومړنیو خوراکي توکو د مالیې د معافو په اړه خپور شوی مکتوب ناسم بولي. دغه وزارت ویان د حمید ارغندیوال په دې اړه رسنیو ته په استول شوي غږیز پیغام کې ویلي هغه خبر چې ګوند مالیې وزارت د 14 توکو خوراکي توکو مالیه معاف کړې ناسم دی. د مالیې وزارت اړوند ټول خبرونه د دغه وزارت په ویبپاڼه، فیسبوک پاڼه او ټویټر خپریږي. په ټولنیزو رسنیو چې د مالیې وزارت له ادرسه کوم مکتوب خپور شوی پکې راغلی چې دغه وزارت د 14 توکو لومړنیو خوراکي توکو مالیه چې نمونه یې هم لیکل شوي معاف کړي او ټول سوداګر او هټیوال مکلف ګرځول شوي چې د مکتوب د صادرېدلو له نیټې د یادو توکو باید 40% راکمې کړي. دا مکتوب چې مالیې وزارت یې جعلي بولي وروسته له هغه په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې د کابل او بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکو رسنیو سره په خبرو کې د لومړنۍ خوراکي توکو د بیې له لوړوالي شکایتونه وکړل. خو مالیې وزارت وایي تدابیر شته چې باید د دغو توکو قیمتونه راکم شي. لیدونکو له مالتیا مننه. علامه مالشه.